بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. په تېره ویډیو کې موږ په ډیټا ټایپ باندې کار کړو. په دې ویډیو کې هم په ډیټا ټایپ باندې پریکټیکلی کار کوو. راځم سلایډ ته. ډیټا ټایپ موږ ویلې چې ډیټا ټایپ په دوه ډول دي. یو پریمیټیو ډیټا ټایپ دی، یو زموږ سره نن پریمیټیو ډیټا ټایپ دی. پریمیټیو ډیټا ټایپ چې دی په هغې موږ خبره کړې وه آی ان ټي دی، شارټ دی، چارټ دی، لانګ دی، ډبل دی، بولین دی، بایټ دی او فلټ دی. نو راځم پریکټیکلی کار ته. تاسو به په ایکس کلیک باندې یا نیډوینز باندې کلیک هم داسې وکړئ، دا به اوپن شي. نو دا اوپن کیږي، لږ وخت اخلي. دا د اوپن شو. کله چې اوپن شي ملګرو، تاسو سره به همداسې سپین پیج وي. نو تاسو په دې فایل باندې کلیک وکړئ. فایل باندې چې کله کلیک وکړو، نیو، په نیو کې دا جاوا پروجیکټ دا به انتخاب کړئ. جاوا پروجیکټ ګوره اولنی بره چې دی جاوا پروجیکټ، نو دې ته به تاسو نوم ورکړئ. زه نوم ورکوم پروګرام. سیده ما پروګرام نوم ورکړ. په اینډ کې فینش دی، نو په دې فینش باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو فینش ووهئ، ګوره دلته کې زما سره پروګرام په نوم باندې فایل راغی. په دې باندې تاسو رایټ کلیک وکړئ او نیو ته راشئ. په نیو کې دپاره کلاس انتخاب کړئ. دلته چې کله کلاس انتخاب کړئ، دلته کې نیم دی، نو دلته کې تاسو به ورته نیم ورکړئ. مثلا ما ورته ورکړو کلاس. صحیح دی، کلاس مې ورته ورکړو. خو دا زه به ډیټا ټایپ واخلم. ډیټا ټایپ ما ورته نوم ډیټا ټایپ ورکړ. او په دې کې مې دا اپشن هم ورته چیک کړ. دا مین فنکشن دی، دا مې ولې چیک کړ؟ دا درته زه وایم فینش. ګورې دا مې چیک ځکه که وګورې دلته کې ما ته پبلیک سټاټیک وایډ مین دا مین فنکشن چې دی په خپله راکړه. زه یو بل کلاس جوړم. ګوره په دې باندې رایټ کلیک، نیو ته لاړ شئ، کلاس. صحیح ده، دلته کې زه کلاس جوړم. دې ته زه کلاس ته نوم ورکوم. مثلا ما کلاس ته نوم ورکړم. دلته کې دی پر دا یو چې دی دا زه نه چیک کوم. صحیح ده، فینش باندې کلیک وکړم. ګورې ما ته هغه مین کوم فنکشن چې دی پبلیک سټاټیک وایډ کوم مین فنکشن چې دی ما ته رانه کړ. نو زه مجبور یم چې دا زه په خپله ولیکم. نو دې دپاره ما هلته کې دا چیک وساته تر څو دا ما ته په خپله راکړي. صحیح ده. نو راځم اولنی ډیټا ټایپ چې دی زموږ سره آی ان ټي دی. نو آی ان ټي ته راځم. سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن HIKMATULLH سراج. زموږ د چینل نوم چې دی حکمت الله سراج. ملګرو دا ما ولیکه، غواړم چې دا پرنټ کړم. نو دلته کې دې باندې چې دی رن کېږي، نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دا وګوره ما ته حکمت الله سراج راکړه. صحیح ده. نو که زه پروګرام رن کړم، ما ته حکمت الله سراج راکړه. که زه راشم دلته ورته وایم آی ان ټي، راځم ډیټا ټایپ ته آی ان ټي ایکس ایکوال ټو 10. نو زه غواړم دا لس پرنټ کړم. دلته کې ورته وایم سیسټم ډاټ آوټ پرنټلن ایکس. نو که زه پروګرام رن کړم، دا ما ته 10 راکوي. زه غواړم دوه عددونه جمع کړم. آی ان ټي وای equal to 20. غواړم لس، یا دا زه هم لس اخلم. لس او لس جمع کوم، نو x جمع y. نو x جمع y نو y هم لس دی او x هم لس دی. دواړه لس او لس څو کېږي؟ 20. نو دا ماته 20 راکړ. موږ په اولنۍ تېره ویډیو کې خبره وکړه چې آی ان ټي چې دی، آی ان ټي چې دی دا 4 بیلیونه عدد چې دی رینج چې دی 4 بیلیونه دی. یعنې دی 2 بیلیونه چې دی منفي عدد اخلي، 2 چې دی مثبت عدد اخلي. نو زه راځم دلته کې ورته وایم آی ان ټي ایکوال ټو 4 بیلیونه عدد اخلم. ما 4 بیلیونه عدد واخیست. ګوره ما ته ایرر راکوي. که زه دا 2 بیلیونه کړم بیا یې ایکسپټ کوي. نو 4 بیلیونه چې دی دا 4 بیلیونه نه اخلي. ځکه تېره ویډیو کې موږ خبره وکړه آی ان ټي چې دی دا 2 په توان دی 32 کې زه ولیکم څه د پاسه 4 بیلیونه عدد راځي. نو دغه 4 بیلیونه چې دي
تقریبا 4 بیلیونه، دا به تاسو په 2 باندې تقسیم کړئ. نو دا چې دی نیم عدد چې دی هغه اشاری اخلي، نیم عددونه نیم عدد چې دی منفي اخلي، نیم چې دی مثبت. یعنی داسې int x equal to نو دغه دې پر زه دلته ورته منفي وایم. نو دا که زه دا پروګرام رن کړم دلته کې ورته وایم system.out.println Ctrl C Ctrl V دلته ورته وایم intn دلته ورته وایم int plus xs. زه پروګرام رن کوم. دا وګورئ شلې ماته راکړه چې دا ما د 2 عددونه x او y جمع کړه، او دا int چې دی دا ماته د دې یعنی دا د مثبت دی، دې کې به زه سره پلس علامه هم راولم، لاندې به دلته سره منفي راولم، یعنی دا زموږ سره منفي دی. که زه پروګرام رن کړم دا ګوره int پلس چې دی دومره راځي او int منفي چې دی هغه دومره. نو دا زموږ سره int ورپسې زموږ سره چې دی شارټ دی، صحیح ده. شارټ چې دی ملګرو دا 14 بیټ دی. نو 2 پتواندې 14 چې زه ولیکم 2 پتواندې 14 15,000 څه د پاسه 15,000 راځي. زه به یو ځل ولیکم 15,540. که زه چیرې 15,000 شارټ 15,540 که زه ولیکم ګوره دا ماته ایرر راکوي. دا علامه لاندې چې سره علامت راغلی کرښه دا د ایرر علامه ده. که زه چېرته دا په 2 باندې تقسیم کړم، دا تقسیم 2 کړم، نو دا زما سره 22,288 راځي. 22,288 باندې بیا هم ایرر راکوي. دا منفي یعنی 22,288 پورې منفي اخیستی شي او مثبت چې ده هغه 28 پورې اخیستی شي. صحیح ده. 22,288 پورې منفي اخلي او 88 پورې مثبت اخیستلی شي. که زه دا پروګرام رن کړم دلته کې ورته وایم شارټ sh زه پروګرام رن کړم دا وګورئ 22,288 دلته کې زه دلته ورته وایم شارټ اس باید ولیکې واخلم شارټ 22,288 منفي. صحیح ده. short که زه دا پروګرام رن کړم دا ګورئ ماته منفي هم 88 پورې، یعنی مثبت چې دی هغه 28 پورې اخلي او منفي 88 پورې. نو دا زموږ سره شارټ ورپسې بل څه دی چار چې دی چار یوازې کریکټر اخلي. په چار کې موږ بل څه نشو کولی چې ذخیره یې کړو. مثلا زه ا اخلم دلته ورته وایم چار یعنی کریکټر CH دی. صحیح ده. زه پروګرام رن کوم دا وګورم ماته ا راکړه چار کې زه عدد نشم اخیستی، یوازې یو
رقم عدد زه نږدې یوازې یو کرکټر پکې کولی شم واخلم. که زه واخلم علي ګوره ماته ایرر راکوي. صحیح ده؟ نو یوازې زه کولی شم چې یو کرکټر واخلم. ورپسې زموږ سره دی لانګ دی. لانګ چې دی هغه ډېر غټ عدد اخلي. که زه دا وګورم نو ډېر غټ عدد اخلي. ویری ویری های نمبر دی. 2 په 2 باندې 4 شپېته. دا ګورې ډېر غټ عدد اخلي لانګ چې دی. بهرحال زه راځم اکسکلیپ دلته ورته وایم لانګ ال او مساوي دی. زه به داسې یو عدد واخلم خو لانګ چې دی ډېر غټ عدد اخلي. ټیک ده. لانګ ال او صحیح ده. ورپسې زموږ سره دی ډبل دی. اول به فلډ واخلم. دواړه اشاریه عددونه اخلي. فلډ 3.14 به واخلم. 3.14 د فای قیمت دی. ملګرو تاسو دلته وګورئ ما واخیسته فلډ اف ال مې د فلډ چې دی په دې خو تاسو پوهېږئ ځکه تېرې ویډیو کې هم خبرې کړې وې چې دې ته څه ویلی شي ډیټا ټایپ ویلی شي اف ال ته. دا اف ال چې دی دا څه شی دی دا وریبل دی او دا کانسټنټ دی. خو دا ولې ایرر ورکوي؟ فلډ چې دی اشاري عدد اخلي خو دا ایرر ولې ورکوي؟ مطلب مې دا دی چې دا ولې غلط ښیي. دې کې څه مشکل دی؟ ما ښه صحیح اخیستی. که زه چېرته کې 1.2 هم واخلم دا بیا هم ایرر راکوي. دا د 3.14 چې دی نور هم عدد شته دی دا د پای قیمت دی. نو دا ولې ایرر ورکوي؟ تاسو ویډیو سټاپ کوئ او ځان سره فکر وکئ چې ولې ایرر ورکوي. که زه چېرته راشم زه ولیکم ډبل ګورئ همدغه 3.14 زه ډبل کې هم لیکم. دلته ډبل کې مشکل نشته. دلته ورته وایم فلټ پلس اف ال. نو تاسو ځان سره سوچ کوئ چې دا ولې به ایرر ورکوي. زه درته وایم صحیح ده پلس ډي او. ایرر ځکه ورکوي ملګرو ډي او ډو دی دا خو پروګرامینګ کې بل دغه دی دا خو نه کېږي. صحیح دلته به یو او زه مو سره ولیکم ځکه دا موږ نشو کولی چې دا زه وریبل واخلم ډو. نو دلته کې په اخره کې د فلټ سره دی. فلټ چې دی یا فلوټ سره په اخره کې ته باید څه ورکړي یو اف ورکړي. او ډبل چې دی ډبل سره ډبل چې دی اخلي خو اشاري چې دی مثلا که دلته راشم فلټ ولیکم سی سی مې ولیکم. دلته که زه اوس 1.2 واخلم ګوره بیا هم ایرر دی. زه به څه کوم دې ځای کې یو اف که زه ورسره واخلم بیا اف مطلب یعنې دا ما سره چې دی فلوټ دی فلټ دی اشاري عدد دی. صحیح ده. نو بیا ایرر چې دی هغه نه ورکوي. که زه دا پروګرام رن کړم ګورئ چارج چې دی ای شو لانګ زما سره دومره عدد فلټ دومره او ډبل هم دومره. بایټ چې دی ورپسې بایټ چې دی هغه بایټ چې دی دا زه دومره عدد اخلم. بایټ چې دی که زه بایټ ته وګورم بایټ زموږ سره یو چې دی یو بایټ دی او 8 بیټه کېږي. نو که زه 2 په 2 باندې 8 واخلم دا څو کېږي 256 کېږي. نو زه نشم کولی چې 256 وکړم په بایټ کې ذخیره کړم. دا به زه تقسیموم. دا زه په 2 باندې تقسیموم نو دا اشاریو کې راځي یعنی 200 کې نه راځي په 100 راځي 228. نو 128 نو دا مثبت چې دی 128 نه اخلي. صحیح ده 128 پورې مثبت عدد اخلي او منفي چې دی منفي چې دی هغه 128 پورې اخلي. ګوره ما منفي نه دا ورکړی ګوره ایرر ورکوي. که زه دلته منفي ورسره ولیکم هغه ایرر به
ختم شي. نو باید چې د 128 پورې مثبت عدد اخلي او منفي 128 پورې منفي عدد اخلي. باید دا زموږ سره منفي دی او دا بره مثبت. که زه پروګرام رن کم دا ګورئ باید 128 منفي 128. نو که زه چېرته دلته کې 12 ورکمه نو مشکل نشته صحیح ده، خو باید له 12 دا دې راخلي، باید له 128 نه 128 نه باید غټ نه وي. که زه 9 ورکم ګوره ایرر دی، که 8 ورکم ایرر دی، که 15 ورکم مشکل نشته، 15 ماته راکوي. همدغسې منفي هم دی، منفي که زه دا 9 کم ایرر ورکوي صحیح ده. نو باید تر 128 پورې که 30 وي اخلي، یعنې دا که 28 نه کم وي اخلي، که زیات وي دا هم ایرر ورکوي. ورپسې زموږ سره بولین دی، اخیری ډیټا ټایپ پریمیټیو کې چې دی بولین کې چې دی یوازې موږ کولی شو چې ټرو او فالس ذخیره کړو صحیح ده. په دې کې موږ بل څه نشو ذخیره کولی. بولین پلس بی که زه پروګرام رن کم دا ګوره ماته یې ټرو راکړه. همدارنګه که زه راشم دلته ته وایم بولین پلس بی او ون، دا بی او ون څه که نه پېژني چې دا ورته ما معرفي کړی نه دی، دلته کې به ورته وایم boolean bo1 equal to false صحیح ده. که زه پروګرام رن کم دا ګورئ false. نو یوازې دا بولیان چې دی یوازې true او false اخیستی شي. نو دا زموږ سره ډیټا ټایپ